ننګرهار کې د مارچ 8 یا د ښځو نړیواله ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې ونمانځل شوه چې پکې د دولتي چارواکو ترڅنګ په سلګونه تنو میرمنو برخه اخیستې وه. د مارچ 8 یا د ښځو نړیواله ورځ ننګرهار کې په داسې حال کې نمانځل کیږي چې لا هم یو شمېر کلتوري محدودیتونو او ننګونو د ښځو د زده کړو پرمختګ مخه نیولې. غونډې ته د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل په خپلو خبرو کې وویل د ملکي خدمتونو د قانون له مخې باید په دولتي ادارو کې د ښځینه ونډه تر 10 سلنې پورې وي، خو په دې ولایت کې په دولتي ادارو کې د ښځینه ونډه له 14 تر 18 سلنې پورې ده چې اکثریت یې د معارف په برخه کې په دندو بوخت دي. تر اوسه پورې د 14 نه تر 18 سلنه ښځې زموږ په تعلیمي او نور ادارو کې برخه لري او زیاتره د معارف په ساحه کې ده، اما په نورو ادارو کې د 4% نه د ښځو ونډه زیاته نه ده. نو معنا دا ده چې دا ډیره کمه ونډه ده او زما د ټولو ادارو نه دا هیله ده چې دا یوازې د ښځو د چارو د وزارت وظیفه نه ده، بلکې دا د هر ادارې وظیفه ده چې ښځو ته په خپلو ادارو کې زیات سهم وکړي او د دې ترڅنګ هغه لازمه کاري زمینه ورته مساعده کړي. د ننګرهار د ښځو چارو رئیسه پتانه عزیزي وایي د تیرو کلونو په پرتله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شوې ده. د دې په وینا چې هڅې یوازې په مرکز پورې محدودې نه دي او د ښځو د ژوند د ښه والي لپاره به خپلې هڅې د دې ولایت ولسوالیو ته هم وغځوي. امروز ما توانستیم که از امو حق و حقوقی که برای ما داده شده از امو استفاده کنیم و ریاست امور زنان طی چندین سالگی به وجود آمده خواسته که در قسمت تقویه خانم ها توانمندسازی زیاد زحمت های زیاد بکشه. انشالله هماهنگی ما دوام داره، تنها در قسمت مرکز نه بلکه خواستیم که در قسمت ولسوالی هم همچنان روزهای برگزار شود که تمام کسایی که در ولسوالی های دوردست زندگی میکنن از حق خود با خبر شوند. په ورته وخت کې ننګرهار میشتې میرمنې له دولته غواړي چې خپلې هڅې دې یوازې د دې ورځې تر نمانځلو پورې نه محدودوي، بلکې هغه ټول حقوق چې قانون ورته ورکړي باید ښځو ته ورکړل شي. دوی دغه راز له ولایتي ادارې غوښتنه لري چې د دوی د محصولاتو د پلورلو لپاره ورته مناسب ځای مشخص کړي. موږ غواړو چې موږ ته د زمینه مساحره کې چې موږ مثلا نور د سنټرل ایشیا ملکونو ته ولېږي چې هغه د ډیزاینونو راوړي، مختلف مثلا ماشینونه دي، ډیزاینونه دي، خپل د حقوقو ته تغیر راوړي. او همدا غوښتنه د نور ښځو څخه ده چې خپل حقوق دې وغواړي تر څو هغې ته خپل حقوق ورکړي. نه تر یوه اندازه پورې ورکول شوي دي، موږ باید سترګې پټې نه کړو چې موږ ته خپل حقوق نه دي راکول شوي دي، خو تر هغه اندازه چې هغه چې زموږ حقوق دي، هغه چې موږ ته سپارل شوي چې باید دغومره حقوق موږ ته راکړو چې هغه تر اوسه نه دي راکول شوي. د ښځو نړیواله ورځ په ننګرهار کې په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د دې ولایت د ښځو چارو ریاست په وینا د روان کال له پیله تر دا مهاله د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 140 پیښې ورسره ثبت شوي دي.